په نن سبا دور کې ډېر زیات خلک داسې چې هغه د چا کیم بیمور سړی پښتنه ته ورسي بیا په یو وخت کې دای د مسنون دعا اهتمام نکو الانکه دا بالکل نامناسبه خبره ده کله چې یو انسان د چا پښتنه ته ورسي بیا په چار دو چې دای د مسنون دعا ډېر زیات اهتمام وکړو د هر شي د پوره نبی علیه الصلاۃ والسلام دعو شوی دي او بیا هغه دعو چې د کیمه دعو تعلیم په سنت کې موجود وي هغه مسنون دعو دو او مسنون دعو الله تعالی خوشوي او الله تعالی مسنون دعو قبلوي او بیا په دا دعا کې چې کیم شای هڅو کو غوړي بیا الله تعالی هغه خامخا قبلوي په دار دعو کې د یو دعو زه ته بیانوم کیمیو کاس چې د یو بیمور سړی پښتنه ته ورسي یک برکه د ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه یو روایت بیانوي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د چا پښتنه ته ورسه بیمور سړی پښتنه ته ورته یو بیمور دته وروړ بیا په یو وخت نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه دا ویله اذهب البأس رب الناس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نو دا ډیره مجربه داود او مسنون داود کیمیو کاس چې د چا د تیمارداری ته ورسي د چا د بیمورۍ پښتنه ته ورسي حال احوال دریافت کوي په یو وخت کې دغه داود ډېر زیات اهتمام ساتي